الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اوریدونکو تیر درس کی منگا د تختی نمبر 1 د مفرداتنا 15 حرفونه هغه ویلو الف با تا ثا جیم دا 15 حرفونه منګه ویلو امید دی چې تاسو به په دې باندې خواري او مهنت کړی دا به تاسو یاد کړی په دې کې یو خبره ما تاسو ته د الف باره کې کړې و چې الف کله په قران مقدس کې راځي نو الف دا ا आवाज ورکی او دا ا به تاسو په هوا کې ختموي لکه تاسو تما په مثال د صراط کې ویلی وو نو تاسو چې کله با تا ثا دا الفاظ وای دا څه بنوي چې با تا ثا دا څه بنوي بلکې دا الف په هوا کې ختموي با تا ثا دا څه وای دا غتیر سبقو نننی درس کې به ان شاء الله تعالی منګه سلور حرفونه وایو ها خا دال ذال دا سلور حرفونه زمونږه نننی سبق دی دا د کومو ځایونو نه ادا کیږي د دې مخارج کوم دي نو هغه د ځان سره یاد کړئ ها ادا کیږي د مړې د مینز نه تاسو دې خو ګوره دا مړې د پکته دې نه دې ځه پوری دا مړې ده دغه بره زینا د دې ځه پوری دا مړې ده دا ها ادا کیږي د مړې د مینز نه کله چې تاسو د مړې کې کوم ډوکې دی پاغه باندې لاس کې دی او تاسو وایي چې ها تاسو دغه ډوکې با په بر باندې لاړ شي تاسو ته باندې ازو لګي چې مونږ لفظ د ها ادا کو دا سی په دې باندې ګوته کې دی د مړې په منځ د ډوکې په بر باندې شي ها دا سی په بر باندې شي خو ها چې وایي نو دا به نری وایي غټه به نه وایي ورپسې لفظ دی خا دا لفظ د خا ادا کیږي د مړې د اولنا یعنی د مړې د سرنا د خلی طرف ته مړې چې شروع کیږي دا د مړې اول دی ورپسې مینز دی ورپسې اخر دی نو لفظ د خا ادا کیږي د مړې د اولنا یعنی د مړې د سرنا خو دا خا لفظ چې دی دا غټ ویل کیږي دا څه بوای دي ځبانه کوته کې دی خا خا دا څه بغټ ویل کیږي او لفظ غټ هل ویل کیږي کله چې د جبې ویخ تالو ته اوچت شي د جبې ویخ دا جبه ده دغه د جبې ویخ چې کله تالو ته اوچت شي د تالو سره اون لګي نو لفظ پور ادا کیږي غټ ادا کیږي ورپسې دی دال د تا او د دال مخرج یو دی دال کله چې د جبې سر مخامخ دواړو غاښونو سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا دال ادا کیږي دا د جبې سر دی دا برواخله او دا مخامخ دوه غاښونه چې دي د دې د ویخونو سره وي په سختۍ سره ولګوي نو د دینه با تا ادا شي
او ورپسې حرف دی ذال. نو کله چې د ژبې سر مخامخ دواړو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي نو د دینا ذال ادا کیږي. دا زمونږه دویم سبقو ان شاء الله تعالی. الله تعالی نه امید ساتم چې تاسو په دې باندې پوهیدلی. الله تعالی دې تاسو ټول ته خیرونه او برکتونه درکړي. جزاکم الله خیر.